کومار چې د ټولو مسلمانانو زړونه وګټل او دا باباجي چې دنه په یو عجیبه طریقه باندې بچ کو د مسلمان باباجي دی او د کس چې دنه په عجیبه طریقه باندې بچ کړي چې موږ ټولو مسلمانانو زړونه غټلې دي موږ ټولو مسلمانان چې دنه په دې کس باندې فخر کوو د بهادرۍ او د انسانيت یو مثال قائم کړی دی دا واقع په انډیا کې راغله چې څومره مسلمانان زما دا ویډیو ګوري نو دا ضرور شیر کوي کنه ځکه چې د بهادرۍ یو مثال قائم کړی دی ځکه چې د مسلمان باباجي سره څه کسانو زیاته کاوه او دی سره چې دنه عجیبه کار وکړو چې هغه ټول کسان چې دنه حیران کړل یار ویډیو د ټولو مسلمانانو ضرور شیر کوي زمونږ د لپاره به کې د فخر خبره ده ځکه چې مسلمان باندې چې دنه یو کس دغه خدمت کوي او دغه چې دنه حفاظت کوي دا زمونږ د لپاره یو فخر خبره ده مرګو چې ټپ تاسو ته باباجي ښکاری کنه په ترکند کې چې د دې دکان او د خپل نوم او د خپل ژوندۍ تیراوله په ترکند کې د دکان چې څه کسان چې دنه د بجرنګ یو ګروپ دی چې هغه راشي او د باباجي ته وایي کنه چې د دکان دی ختموا او ته دې ځګنه چې د مکمل تور باندې ځه مونږ ستاسو د دکان ختمو په دغه ټیم کې چې باباجي لاچار دی د باباجي سره هیڅ هم نشته دا مسلمان دی او نور چې کومه د بجرنګ کم ګروپ نو هغه هندوانو چې په دې کې کله دا راشي نو په دې ټیم کې چې د کومار مخه تراشي چې کم یو کس د باباجي دکان لورغه یا د باباجي له لاس ورلو نو د لاس په تیزه کټ کما خا دا چې د کومار وته دا خبره وکړه نو ټول خلک حیران شو ځکه چې د کومار چې کومه کمیونټي د هندو کمیونټي سره د تعلق ساتي بلکې دی مسلمان باباجي چې کومه حفاظت کړل دی او دی چې کومه پروټیکټ کړل دی کنه نو تاسو سوچ هم نشئ کولای زمونږ د ټول مسلمانانو لپاره د فخر خبره ده چې ټول هندوان چې نو هغه ته وایریدل هغه چې نو واپس شول د بجرنګ چې کومه ګروپ نو هغه چې د کومار نو وایریدل او هغه چې د کومار دا خبره وکړه ویل اول انسانيت ته مذهب ورسته تاسو بچیدان لاول انسانيت زده کوي ځکه چې د مسلمان باباجي ته تاسو چرته هم نقصان نه رسوي چې کله وته دا خبره وکړه نو هغه کسان چې نو واپس شول او د باباجي چې نو هغه چې کومه دکانو کم مال او کم عزت نو هغه ته بچ کړو یار ویډیو د نور مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ زموږ د لپاره ډیر خپل عبرت ته چې داسې یو کس راپاسي زموږ د مسلمان ورور چې نو هغه حفاظت وکړي هغه پروټیکټ کړي د بهادرۍ یو مثال قائم کړي نو موږ له هم پکار ده کنه چې موږ تاسو ته وښیو ځکه چې یو داسې کس چې نو ډیر سلوک پکار ده د بهادرۍ یو مثال قائم کړی دی په دې باره کې تاسو وایي دا یو هندو دی لکه انسانيت چې نو یو مثال قائم کړی دی نو زموږ د لپاره هم د فخر خبره ده چې زموږ د مسلمان ورور څوک دومره عزت کوي او هغه چې نو دغه مخې ته راځي هغه چاته چې نو نه پرېږدي چې د دکان روان شي د عزت چې نو اعلان شي چرته نه پرېږدي نو موږ له هم پکار ده چې موږ دې کس ته سلوک وکړو او موږ دې شکریا چې نو ادا کړو دا د هر یو کس فرض دی موږ د ټول مسلمان د لپاره د فخر خبره ده چې زموږ د مسلمان ورور خلک دومره عزت کوي ځکه چې الله پاک مسلمان پیدا کړو نو په دې باندې لاک لاک شکر دا په دې باره کې تاسو خو کمنټ ضرور وکړئ او زموږ د ټول مسلمانانو ورونو سره ضرور شریک کړئ او د کومار په باره کې تاسو وایي هغه د جمله ولا ضرور ولیکئ